طالبانو ورونو یوه مسئله چې دلته په د احکام القرآن کې لیکلې ده، اوفو بالعقود، وفا به په نظر بم کوئ. طالبانو د هر څه شي نظر نه صحیح کېږي. ګورئ نظر کې موږ احناف علما شرطونه لرو. یو شرط دا ده نظر چې د کوم شي نظر کوي هغه به داسې قربت و ثوابي کار وي چې عبادت مقصوده به وي، عبادت مقصوده به وي. طالبانو اوس د اودس نظر نه صحیح کېږي ځکه دا عبادت مقصوده نه ده. طالبانو مونږ څوک کېدی شي ځکه اودس اصل د طالبانو که څه ورته وایي مونځ، نو دا عبادت مقصوده ده. او جماعت ته ننوتل طالبانو دې کې خو لږ خبره سته. نو طالبانو ورونو علما وایي هغه عبادت دغه ته چې کوم شی په ځان نظر کوي دا به داسې عبادت وي چې مقصود عبادت وي. که دا وسیله وه د دې څوک نه صحیح کېږي. یو او دویم شرط دا د طالبانو ورونو چې ته کوم شی نظر کوي دا به له خپل جنس نه واجب لري، دا به له خپل جنس نه. اوس ته وایې په ما د هره ورځ د مازدیګر لمانځه نه مخکې 4 رکعته په ما واجب وي چې په ما د نظر یې زه به یې کوم. اوس چې دا صحیح ده دا قربت مقصوده سو که نه سو؟ له جنس هم څوک لري واجب لري. ځکه طالبانو مونځ کې داسې مونځ شته چې هغه فرض واجب ده که نه سته، نو چې ستا له جنس واجب پیدا کړل. اوس طالبانو ورونو تاسې ما ته غوږ ونیسئ، دلته علما وایي له جنس به واجب لري. اوس اعتکاف سړی نظر کولی سي په ځان کې نه یې سي کولی؟ جواب خو راکوئ طالبانو که در نه ویرې دي دا خبرې. اعتکاف نظري اعتکاف شته که نه شته؟ نو چې اعتکاف نظري اعتکاف شته چې څاڼې باندې سړی نو تا خو ویلو چې قاعده داسې ده چې دا ډېره ښه قاعده ده طالبانو ځان پرې پوه کوي. په نظر کې شرط دا ده چې له جنسه به واجب لري. نو ما ته اعتکاف راوښیي چې له جنسه واجب ولري. چیرې له جنسه واجب؟ داسې اعتکاف شته چې هغه واجبي نظر نه بغیر. اصل اعتکاف څوک ده؟ سنت په طالبان. له جنس واجب کله شته؟ نو بیا ولې تاسې د فقه کتابونو کې وایئ چې څوک شته؟ نو طالبانو فقها جواب کوي له جنس واجب لري. د اعتکاف په هغه کې څه ده څه ورته وایي په عقوب ځان بندولو ته ویل کېږي. په عرفات کې د انسانان چې عرفات ته لاړ شي هلته وقوف کوي، دا وقوف درېدل دا ځان بندول دي که نه؟ دا م اعتکاف ده. هماغه لږ وخت اعتکاف طالبانو هغه له جنس نه سو، له جنس واجب و فرض الحج العرفه له جنس واجب پیدا سو. چې له جنس واجب پیدا سو طالبانو د اعتکاف نظر دا زده کوي. طالبانو ملا به در سره مخسوي او درته وایي به چې اعتکاف خو چاته وایي چې له جنسه واجب ولري. طالبان چې اعتکاف له جنسه واجب ولري، نو چې له جنسه واجب ولري نو اعتکاف کله له جنسه واجب لري؟ ته به ورته وایې طالبانو ورونو علامه انور د موږ په فقه کې دا کله کله عبارتونه فقهي عبارتونو کې علما ډېر ښه ابتکارات کوي. د موږ د احنافو کتابونو کې مسله داسې ده هر هغه لمونځ چې سره له کراهیت تحریمي ادا سي د هغه لمانځه عاده واجب ده. لکه مثلا قومه جلسه سر د مازې سره راجي کې بیرته لاړلې رکوع سجده کې که نه، خو دا خو واجب ده. قومه هم واجبه ده، جلسه هم واجبه ده. نو هر هغه لمونځ چې سره له چا ادا سي د هغې عاده واجبه ده. اوس که یو سړي داسې مونځ وکړو طالبانو یوې سجدې نماز سر راجي که بیرته ټیټ سو، نبي علیه السلام دغه سړي ته څه ویلې؟ صلي فانک لم تصلي ارجع فصلي فانک لم تصلي. اعاده یې وکړه که نه؟ نو طالبانو علما وایي چې جمع هم څوک ده؟ واجب ده. که یو چا لمونځ د جمع یې ونه که تنها یې مونځ وکړه نو ته خو وایې چې سره له کراهیت تحریمي ادا سي، خو چې واجب پاتې سو کراهیت تحریمي ادا سو نو اعاده یې څوک ده؟ واجبه ده. نو دلته اعاده څنګه ده؟ نو انور شاه کشمیري رحمه الله لیکلي دي وي دا هلته چې پیدا کوي د اعاده پیدا کوي. اوس اول وار دې خراب مونځ وکړه قومه جلسه نه، دویم وارې چې وکړې اعادې پیدا وکړه. اما جمع که یو وارې دې وکړه دویم وارې چې کوې څه پیدا یې ده؟ خو بیا به هم تنا کوې که نه؟ مثلا څوک ویني نور خلکو مونځ کړي نو دا قاعده چې هر هغه لمونځ چې سره له کراهیت تحریمي ادا سوی وي اعاده واجب ده چې پایده پکې وي. چې پایده نه وي پکې طالبانو لکه د جمع مثال راوړی ده. علما وایي ولې د احناف علماو د جمع عادي خبره بیا نه کوي؟ ځکه هلته پایده نشته پکې چې بیا اعاده کوې خو بیا تناسوله بیا سره کراهیت تحریمي نه شو. د طالبانو د هند په علماو کې انور شاه کشمیري ځکه ډېر شهرت لري او خلک یې علم ته ډېر احترام لري. طالبانو زه څه یم طالبانو دي ما عادت دا کبر خبر نه ده. طالبانو ورونو ډېر علما دنیا کې تېر سوي وي
خو د هر عالم کتاب طالبانو سړي ته خوان نه ورکوي، داسې سړی ابتکاري فکر ولري هغه سړي ته ډېر خوان ورکوي. کنی څومره ډېر کتابونه دي طالبانو ورونو، علماو جوړ کړي دي، خو بعضې کتاب طالبانو بس هسې نقولات پکې وي. طالبانو زه یو دوه خبرې کوم، تاسې په دې باندې ځان سره پوه کړئ. نظر د ما لا یملکون صحیح کېږي. یو شی چې د تا ملک نه وي د هغه نظر صحیح کېږي. یو خو هغه نظر معلق ده، بیا که د دې شي زه مالک سوم بیا دې په ما نظر یا بېله مسله ده. اوس په افغانستان کې تاسې وطنو کې مایان سته، چینو کې مایان چي وایي دا نظري دي څوک به یې نه خوري. دلته زموږ موسیقي کې هم طالبانو مایان دي. دې کلي کې وړاندې ته چېرته یو چینه ولم چې اوس به وي که به نه وي مایان دي پکې. نو طالبانو دا یې وایي دا یې نظر کړي دي، دا چې نظر کړي دي نو دا به څوک نه خوري. چا نظر کړي؟ چیرې ناظر یې؟ صحیح ده طالبانو. او بل ناظر یې نه ده معلوم. بل طالبانو دا شی چې څوک نظر کړي د هغې مقصد شي هغه د چا حق ده؟ د فقیرانو. نظر چې سو یو شی نو خوا د چا حق سو؟ خو ودې خوري که نه، نو لا دې وخوري طالبانو. نو دی اصل کې داسې نه ده طالبانو ورونو. زه نه وایم مایان په چینک کې ښه ښکاري، مه یې راوړئ، خو داسې ووایئ چې دا مایان د دغه جې دپاره یو زینت و ښکلا ده، مه یې ګیر کوئ. داسې ووایه، د علمي قاعده مه پرې ورانویه. اول خو دا ده دا نظر چا کړی، که بیا دا نظر چا کړی وي خو د چا دپاره یې کړی، خو فقیران خو یې خوړی سي، نو ته ولې وایې چې مې ګیر کوه؟ نو نظر خو دا دی همدې دپاره که نه. نظر مقصد شی وي، تصدق. نو تصدق چې څو د فقیر حق ده که نه، دا مایان به ګیر کولی شي که نه. او بل دا مایان طالبانو د چا ملک ده؟ دا ملک نه ده طالبانو. لا نظر فیما لا یملکو. دغه مایې چې په اوبو کې ده بیع یې څنګه ده؟ طالبانو ورونو دا هغه خبرې چې د تحقیق نه خلاف دي، علما یې د تحقیق هغه نه بلي، نو دې ته هم فکر وسېږه طالبانو. او بل موږ تاسې د ټولنو کې عادت دا ده نبی علیه السلام وایي نظر هېڅ شي نه داسې ما له بخیل نه مال راویستل دي. دا نظر د خلک کې داسې فکر کوي چې دا نظر لکه څه ډېر غټ کار ده. نظر نبی علیه السلام وایي دا بخیل صدقه کوي نه په دغه واسطه باندې بس الله له د بخیل نه مال راباسي. دی نور صدقه که داسې سوم بیا به داسې وکړم، نو خو دغسې مال نه ترې راوځي. که مریض مې جوړ سو نو خو دغسې صدقه نه کوي، که مریض سي نو له بخیل مال راووته که نه. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ای کسانو چې ایمان مو راوړئ، لا تحلوا شعائر الله، تاسې مه حلالوئ شعائر د الله چې قتال کوئ، ولا الشهر الحرام، او نه تاسې مه حلالوئ شعائر د الله ولا الشهر الحرام، او مه حلالوئ قتال په میاشتو د حرم کې، ولا الهدیه، او مه هدیې ته. هدیه څه ده چې حج ته یې را روانه کړي نو دا غصب کوئ مه، دا منع کوئ مه، دې ته تعدا مه کوئ. ولا القلائد، او نه قلائدو ته. قلائد طالبانو چې دا هدي غاړه کې چپلۍ ورواچي یا بل شی ورواچي، دې سره هم کار مه لرئ. ولا آمنین بیت الحرام، مه حلالوئ هغه کسان چې قصد لري بیت الحرام ته، یعنی منع کوئ مه. آمینین په معنا د قصد کوونکو. یبتغون فضلا من ربهم، طلبوي فضل له طرفه د رب ورضوانا. واذا حللتم، کله چې تاسې حلال سوئ له احرام نه، فاصطادو، دا امر د باحت دپاره د تاسې تښکار جایز ده. ولا یجرمنکم شنآن قوم، باعث دې نه کي تاسې بغض دغه قوم، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یعنی هغه قوم چې هغه قوم تاسې سره بغض لري، هغه قوم تاسې له حرم نه منع کړي یئ، نو داسې نه سي هغه بغض په تاسې هم راغالب سي، تاسې دوی له حرام نه منع کوئ، مه یې منع کوئ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.